د شمشاد تلویزیون ډیرو خوږو کتونکو په خاصه توګه زموږ د اف ټي وي دوبۍ څانګې مینوالو زم ستاسو ملګری خورشید خان زما د مینې ډک سلامونه احترامات ومنئ قدرمن دوستانو دا خو تاسو ته پته ده چې په دې خپرونه کې ستاسو باندې د ښکلي ښکلي ځایونو سیلونه کومه دغه ځای ته راغلی ما دلته به زه ګورم چې زموږ پښتانه ورونه دغه سامانونه ځان لپاره اخلي که نه اخلي دلته چپلې دي بوټان دي او کیړۍ دي ډېر زیات سامان دی او انشاءالله چې زه به تاسو ته هر څه ښایم تاسو به هم وګورئ زموږ خپرونه په هکله باندې چې تاسو کوم موږ ته برېښنا لیکونه رالګئ د دې لپاره ډېره مننه چې تاسو زموږ خپرونې خوښوئ زموږ خپرونې ستاسو خوښېږي سندرې پکې دي خپرونې کې او ښکلې غوندې یو موضوع ده په هغه باندې به خبرې کوم هیله ده چې دا خپرونه به د ستاسو د خوښې وړ ګرځي خو دې دپاره به تاسو موږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا کوئ موږ سره اوسئ او دا خپرونه به هیله ده چې تاسو به ډېره زیاته خوښېږي راځئ چې تاسو باندې د دې زی یو وړوکی غوندې چکر ولګوم راځئ ما سره السلام علیکم څنګه چل دی خیر خیریت صحت دی ښه دی السلام علیکم صفي صاحب څنګه چل دی صحت ښه دی لږ را دی خوښه که نه څنګه چل دی څه اخلې ځان دپاره بس راغلی دی سوپر مارکیټ ته سودا ودا کوم سوپر مارکیټ ته راغلی څه سودا کوې ته را دې خوښه څه اخلې ځان له خوراک مرک دپاره څه اخلې که دغې خو د خوراک مرک څخه څه نشته خو چپلې مپلې ډسکاونټ دی پې که نه تا سوپر مارکیټ نه راته ووایم وایي چې څه به ځان له خوراک مرک دپاره اخلې څنګه یې وروره ښه یې صحت دې ښه دی نوم دې څه دی او د کوم ځای احسان دی چغردوست تاریخ ساتمه ښه جي ها جي او ستاسو نوم څه دی محمد اسماعیل د کوم ځای زه خو د بټګرام نه څونه وخت وشو دلته دلته خو مې کېږي 15 کاله 15 کاله دې کېږي ښه 15 کالو کې دونه زیات خراب شوی ولې یار اواز دې هم بند دی اواز ولې بند دی اواز ورکوټوالي نه هم داسې هو رښتیا وایې هو ښه واده دې کړی که نه او کړی مې دی دا بیا دې هم داسې اواز دا خو نه ده پکار ته راته ووایه وروره څنګه دلته راغلی د سامان چې کوم دغه ځای کې دی دا بوټان دي چپلې دي ستاسو خوښېږي خوښېږي خو ډېر ځکه ښه دی کار کوي که نه کوي که هسې په 2 ورځو پس بیا لیدلي نه یو څه پکې ښه واله پکې هم ځان پکې هم شته ګرانې پکې هم شته لکه او د ریټ څه مسله نه چې کوم ښه مال د هغه قیمت دی لکه چې کوم دا څه وایم چې دونه ښه یي او چې کوم پکې ارزاني ځای هغه به زر شلېږي نور پکې دا خبره خو ده ځکه نو ګران پکې څونه پورې دي ګران خو پکې شته د 50 پورې شته 60 پورې پکې شته ښه دا ګران دي دا خو ګران نه دي خیر به ځه غریب سړي لپاره ګران دي که نه ګزاره کوي ها زه ښه خبره ده ښه خبره ده او ستاسو پکې څه ډېر زیات خوښېږي وروره بس موږ خو پکې دغه بوټان وګورو دی غاړېدار کلي ته خو نه روان کلي ته خو لا فعلا نه ځو اګست کې به ځو انشاءالله اګست کې به ځې نو اوس چې نه ځان ته سودا مودا کوي نو اوس خاصې راغلی ځان له پیزار میزار ته نه اخلو پیزار ورنه اخلی ښه زموږ د ننني خپرونې سوال دی چې موږ په ځمکه باندې ولې ګرځو په ځمکه باندې ولې ځو ځمکه خو ضرورت مطابق سړی ګرځي نو ګرځي ولې ګرځي په ځمکه باندې موږ ولې ګرځو ضرورت لپاره شوی دی که ضرورت مطابق ګرځو ته راته ووایه انسان خو په ځمکه پایي چې په ځمکه نه ګرځي نو په چېرته به ګرځي نو ولې ګرځو ولې ګرځو نو خپل مقصد دپاره ګرځي هر یو سړی زه صحیح هر سړی خپل مقصد دپاره ګرځي دا خبره هم ښه ده سندره کومه سندره به واورئ تاسو چا غږ هم خوښ دی هغه خو ستاسو په خپله مرضۍ کوم دا خو به زه خپلې مرضۍ باندې وړاندې کوم اوسه پورې زموږ په خپرونه کې چا ته د چا د خوښۍ سندره نه ده وړاندې شوې ته بېغمه شه او یو کار به وکړم چې ښکلې غوندې سندره به ته وړاندې کړم که چا ته ډالۍ کوئ تاسو ډالۍ کوو خو پاکستان کې ملګري دي کلیواله دي علاقې واله دي او سعودي کې کسان دي خپل دي تره مې دی تره زوی مې دی او دلته څوک مسافر دي وروڼه دي هغه اوري دي ټول ته ډالۍ کوو زما طرفه طرف نه د ټولو د شمشاد تلویزیون کتونکو ته سندره ډیډیکیټ ډالۍ شوه او ستاسو زما خو د کرم خان اواز خوښ دی او د هغه په اواز کې چې مونږ د ښکلې غنیګانې روان هغه په اواز کې به راته سندره ته وایې سندره به راته دغه په اواز کې ته وایې نو زه به درته هغه نه ښکلې سندره یو ښکلې غوندې سندره به ته زه وړاندې کوم خو یو سندره به راته ته لکه زمزمه کې د اشکران خان ته لږ لږ زمزمه کړمه یا ساړه دی ماښام دی باران دی جانانه موسم شرابي دی ماښام دی جانانه اشکران خان دی خوښ دی هغه به درنه ګوره خفه شي هغه داسې نه ده ویلي لږ په سور کې یې ویلی ده که نه لږ ووایه ښکلې اواز کې ووایه هغه خپل په اواز کې وي نو هغه اواز ښکلی زموږ خو ښکلی اواز نه دی لږ ګزاره ورسره وکړه یا ماښام دی ساړه دی باران دی جانانه موسم شرابي دی ارمان دی جانانه موسم شرابي دی ارمان دی جانانه ارمان دی جانانه ته ارماني ده ځکه ته داسې ښکلې سندره ده قدرمن دوستانو هیله ده چې تاسو به دا سندره ډېره زیاته خوښېږي خوند ترې واخلئ تاسو راشئ ژرته یو ورځ دلته چکر راولګوئ د شارجې په الوهده روډ باندې دی ده هیله ده چې تاسو پکې دغه خوښ شي او څه به ځان له والی پکې
السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه چل دی؟ الحمدلله ټیک ټاک. صحت هم ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم تاج بیروز دی. زه د ضلع شانګله یم. د بونیر سره مې تعلق دی او بس د شارجه کې یو او دلته د بلډینګ کې ناتور یم او بس دلته چکر مغل رالو د سامان مامان کې خیری والو زه بوټان موټان زه بیکونه میکونه دغه لپاره رالو. چېرته روان یې تاسو؟ موږ کلي ته ځئ او کلي ته به د بله میاشت کې خیرې ځم انشاءالله. نو څونه سامان دې واغشتو؟ څه دې واغشتو؟ یو بیک مې واغستو او نور څه بوټان موټان سپلې مپلې یالم. چا دپاره اخلې؟ دا خپل بچو له او خویندو وروڼو رالو. بچي څه وایي؟ سکول چې کوم سبق وایي؟ بچي مې سکول وی الحمدلله. سبق وایي که نه؟ نو هغو دپاره څه اخلې؟ او د هغو لپاره څه خله پله اخلم سودا مودا کوم. څه تاسو اوسه پرې واغشتو دلته؟ بس ما خو یو بیک اخیستی دی او نور بوټان علم او سپلې مپلې علم دا خلبله علم. دا ښه خبره ده. سندره د خپرونه ده، د سندرو خپرونه ده. سندرې خو به تاسو واورئ؟ جی سندرې خو موږ اورو خو تاسو کومه سندره اورئ؟ ما خو زړې سندرې راځي نه وي خو نه راځي. سندره به تاسو راته زمزمه کوئ؟ نه سندره زه نه یم. ته به څه ووایې؟ تاسو څه ووایې؟ زه سندره نه وایم یار. نه راته ووایې خیر دی. سندره ووایم نو خیر دا خلک بیا پورې خاندي. نه ولې خاندي؟ د هر سړي د سرو شوقي یم. شوقین یې؟ بس ختمه خبره. اصل کې کیسه درته زه کوم که نه، دا خلک هسې وایي که نه چې سړی دی سپین ږیری شو یو شی بل شی خبرې ډېرې کوي، زړه خو ژوندی وي که نه، او زړه خو چې کوم وي هغه خو هر وخت ځواني، زړه خو نه زړېږي. داسې ده که نه؟ دا زړه پرې ده. نو خیر خلکو ته وښایې چې تاسو ځوان. خیر دا خبره ته مهرباني وکړه. زموږ بار ملکونو کې کسان ډېر دي نو مستري زه نشم کولی. دا ستا نه زه لکه دی ستاسو چې بس په بار ملکونو کې چې څومره کسان دي ښکلې غوندې سندره به زه تاسو ته وړاندې کړم. زه په خپله خوښه باندې به تاسو ته وړاندې کړم او تاسو طرف نه به زه دغه سندره ټولو کتونکو ته هم ډالۍ کړم. ډېره ښه ده جي ډېره ښه. یو سوال تپوس درنه وکړم. جی مونږ په ځمکه باندې ولې ګرځو؟ دا موږ د خپل ضرورت لپاره ګرځو، د خپل مقصد لپاره. او که زه وایم چې دا سوال جواب غلط دی نو کېدای شي لکه چې فرق لکه زه خو انسان یم غلطي خو کېدای شي، خو نه موږ د خپل لاسونه خدای پاک راکړي دا د ګرځېدو لپاره او د خپل مقصد لپاره به موږ ګرځو په دې ځمکه باندې خپل ضرورتونه پوره کوو او خپل کارونه به کوو. دغه لپاره موږ ګرځو. زه تاسو له غوندې نن غوسه غوندې یم که نه؟ غوسه خو نه یې که نه نه غوسه کار نه نه غوسه خو نه یم جي. داسې راته لږ وخاندې. بالکل ډېره مننه ډېره مننه. ښکلې سندره ده. قدرمن دوستانو تاسو ونه خوند واخلئ. السلام علیکم. څنګه چل دی؟ ښه دی خیر الحمدلله بالکل ښه. تاسو څنګه یې؟ د الله په فضل دی جوړ خو یې صحت هم ښه دی؟ شکر دی شکر دی. تاسو لګئ ما ته پته ده ځان دپاره څه اخلئ که نه؟ یو څو پوښتنې درنه کومه. خپرونه ده زموږ شمشاد تلویزیون ګورئ تاسو؟ اورره ګورئ. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم عبدالبصیر دی او د بغلان د ولایت افغانستان. څونه وخته مو شو دلته؟ ما تقریبا 15 کاله وشو. څنګه تېر شو وخت؟ 15 کاله څنګه تېر شو؟ الحمدلله ښه تېر شو او ښه تېر شو. وخت ښه تېرېږي؟ ښه تېرېږي الحمدلله شکر دی. زموږ خپرونه ده، زموږ دا خپرونه چې کومه ده دا سندرو خپرونه ده. سندره به زه تاسو ته وړاندې کوم. هغه نه مخکې هغه نه وړاندې زه غواړم تاسو ته تپوس وکړم څه تاسو څه دپاره راغلي څه اخلئ دلته؟ زه ځان ته یو شوز اخلم بوټ اخلم او مال ته څنګه دي دلته د بوټان ښه دي؟ والا ښه دي ګزاره کوي بس ټول خو دغه چینایي والا دي نو بس ښه دي. یعنې ښه دي ګزاره کوي؟ ګزاره کوي. خو کله کله راشو دې خوا را چکر سو واپس خپل ځای ته ځو. خپرونه کې یو پوښتنه ده، پوښتنه تاسو نه کومه. مونږ په ځمکه باندې ولې ګرځو؟ ها موږ په مځکه باندې ولې ګرځو؟ ولې ګرځو؟ دا څه چل دی؟ نو دا خو د مځکه دا ده چې وجه خو به وایي که نه چې مونږ په ځمکه باندې ګرځو. نو خدای پاک راته پښې راکړي دي په مځکه باندې ګرځو. دا خپې که مونږ سره نه وي نو مونږ به په ځمکه باندې نه ګرځو. بیا به شاید په چاګاسو ګرځېدو. دا هم یو سوچ خبره ده چې بیا مونږ ګرځېدو څنګه؟ نو بیا به خلک په ګاډۍ کې ګرځېدل یا په چاګاسو باندې ګرځېدل. نو ګاډۍ به جوړولې چا او څه چل به کېدو؟ ها ګاډۍ خو به داسې یو بنده د خدای و چې هغه جوړوله. دا زما او ستا سوچ نه بار خبره دا خبره خو ده که نه؟ صحیح خبره. زما او ستا د فکر نه بار خبره ده. په دې باندې مونږ سوچ هم نه شو کولی. زه په الله تعالی په خپلو کارونو. سندره ده ښکلې سندره ده وړاندې کوم. ستاسو د چا غږ خوښ دی؟ زما خو زیاتره د دغه د ننګرهاري غږ خوښ دی. لطیف او لطیف ننګرهاري دا ښکلې ونه سندره به تاسو ته وړاندې کوم. چا ته به ډالۍ کوئ تاسو؟
صاحب زه دلته خپلو دوستانو ته ډالۍ کوم او په افغانستان کې خپل فامیل ته ډالۍ کوم. او جی بالکل صحیح ده. یو سندره که تاسو راته د لطیف ننګرهاري په آواز باندې زمزمه کوئ. یاره وروره داسې خاص والله زمزمه کولی نه شي او نه شو کولی شرمېږي؟ نه شرمېږم نه الحمدلله زمزمه کولی نه شم. ګورې ډېرې خو لطیف ورور به رانه خفه شي نو نه خدای دې نه خفه کوي. څه پیغام څه ویل غواړې تاسو دې وخت کې ویلی شي؟ لکه فلم ورڅه چاته ها بس وروره چې په دې وطن کې هر سړی دی مسافر دی، خدای پاک دې آباد لري او خدای پاک دې د داسې یو دغه یې که نه چې د ده لاس وچلېږي او دی په ډکو منګلو خپل کور ته لاړ شي او په امن او په عافیت. امین امین. مینوالو تاسو د ډېره ښکلې سندره ده، ډېره مننه ستاسو د ملګري طرف نه تاسو ټولو دپاره دا ډېره ښکلې سندره ده تاسو ونه Hello. Hi. What's your name? Margie, Where are you from? Philippines. How long have you been working in this? It's a very well-known TV channel in Afghanistan and in Middle East as well. Yeah. Say something. Say Z, So, Shamshad, Shamsad, Der, Dir, Pakhawam. Pahawam. Hera manana. Hera manana. قدرمن دوستانو زمونږ تلویزیون باندې به تاسو کتلی زمونږ یو ډېر ښه ملګری دی دلته ولاړ دی ما سره اوس ملاو هم شو خو بیا هم لګیا دی دلته چېرته تللی نه دی. غواړم چې هغه سره هم مرکه وکړم یو څو خبرې ورسره وکړم. هیله ده چې تاسو به هم وګورئ. السلام علیکم. السلام علیکم. خان استلی هم شي څنګه یې؟ خیر دی زندګي م ښه ده الحمدلله بالکل ښه یم. سهیل دی سهیل به تاسو لیدلی زمونږ په یو شو کې په سټیج باندې به تاسو لیدلی. څه چل دی کړی و په شو کې؟ یاره هغې خو پښتون صاحب او د ټول شمشاد ټلویزیون زه ډېر شکریا ادا کوم او چې موږ له دا چانس موقع راکړه نوي نوي چهرو له موقع ورکوي نو خدای شته زه خو لکه ډېر زیات د شمشاد ټلویزیون نه د هغې د ټیم نه ډېر زیات خوشحاله یم او بل پښتون صاحب چې کوم دی هغه ډېره مننه د هغه ته زما د زړه نه اوس هم دعا خېږي نو هغې موقع ماله راکړې وه د یو بابا کرکټر و د هغې پکې بس داسې کار کړی و چې دا ټولو زړه دی ګټلی. نو هغه خو لکه ټیلنټ چې انسان کې وي نو هغه ډېره مزه کوي چې تا کې ډېر زیات دی کچا کې کچا کې نه داسې چل دی. سهیله خپرونه خو به تا لیدلي زمونږ دغه خپرونه او جی بالکل شمشاد یو خپرونه به هم زه ما ته نه لګي چې تا نه وي کتلي که نه ټولې به ګورې. شمشاد خو چې درته ووایم زما ډېر زیات خوښ او زه ډېر زیات خوشحال یم شمشاد والو نه. نو شمشاد باندې ستا یو نوی پروګرام هم روان دی انشاءالله ډېر زر به راجوړېږي که نه انشاءالله انشاءالله. نو څه تیاري دې ورته کړې ده؟ نو تیار خو جي مونږ وخت د سر نه یو ولې چې انسان پیدا شي په دې نه یې چې تاوان دی پکې؟ نه 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 انډیواله په دې شي نه یو بس وردانګو خو چویل که ما اورېدلي دي که نه چې ته ډېر تکړه یې. په څه کې ته ډېر تکړه یې؟ خبرو کې لکه ستې وکړه خبرې څه درځېدل؟ نو تاسو ته زه څه ووایم داسې تاسو ما تا نه خبرې غلطې شوې؟ نه نه خبرې خو نه غلطېږي ډېر تکړه یې ته خبرې راته وکړه. نو اوس وکړه څه ټپه ووایه څه داسې څه اواز وباسه چې ما ته هم پته ولګي چې آیا بالکل سهیل کې څه ټیلنټ شته. ښه ټپه څه کمال راته وښایه د کمالي څه باندې کمالي. نو کمالي خو بچې زه په هر څه خبره باندې کمالي یم که نه او نو خوښه ستا ده او زه خو نوي مارجن بابا یم که نه هسې مې پاک خریدلي دي بابا نه اوس لوندې بل ته واوړه. نو تاسو ته به زه چې څو نور څه وایم ټپه به درته وکړم څوک په رضانو د ملک نځي یا ډېر غریب شي یا د یار د لاسه ځینه ما درته ویله پوره بین کې د یارانې خبرې ګرانې که ګران دي مینا
یارانه دې چېرته کړې ده مینه دې چېرته کړې ده او زه مینه خو مې کړې ده او شکر الحمدلله الله پاک راته میلاو کړم ده واده مې هم شوی دی وال مال دې چېرته په مینه کې خوړلي دي که نه یاره وال خو مې ډېر زیات خوړلي دي دلته کې زمونږ په دوبۍ کې یو متل دی که نه مثال ورکوي چې لینسس والي چې اکسیډنټ نه یې کړی که نه وایي تر هغه پورې ته ډرایور نه یې چې تا ته پته نه لګي که نه چې څه چل به کېږي نو یعنې تا چې مینه کړې ده مینه کې دې چې وال نه یې خوړلي نو دې مطلب دا دی چې تا مینه اډو کړې نه ده نه وال خو به خورې څوک د چا د مینې وال چې چا سره څونه مال دې خوړلي دي او چا نه دې خوړلي دي څوک چې چا سره مینه کوي که نه نو یا د هغې د سپینه وال خوري یا د هغې د کورواله نه یا کورمالتي نه اکثر له ډېر خلک داسې وي چې د چا کورمالت سره وي هلکه دلته څه کې د کوټې سره خوا کې سله ولاړ نه خو خپل جانان ته ولاړي نو دغې وجې نه بعضې د کلي خلک یې ووهي یا د هغې مشر ورور یا پلار ما خو لکه د مشر ورور نه ډېر وال خوړلي دي خپرونه ده تا ته پته ده سندرو خپرونه ده خو دې کې زموږ یو سوال هم یخی دی نن یو سوال تپوس کوم تا نه سوال تپوس نه پس زه دا ته سندره وړاندې کوم سوال زما دا دی چې موږ په ځمکه باندې ولې ګرځو دا خو د جراګانو نه تپوس کوي چې په ځمکه خلک ولې ګرځي نو ولې چې ځمکه باندې خو لکه ګپ شپ مزه کوي خو په ځمکه باندې الله پاک انسان یوازې ګرځېدو لپاره نه یې راستولی د خپل عبادت لپاره د الله او د الله د رسول په لاره باندې د تګ دپاره انسان راغلی هغه د یو شعر دی وی سلالو دي اسمان ته انسانه په دې ځمکه اسمانونه نه جوړیږي که نه نو لکه ځمکه یو داسې شی دی چې دا زمونږ د مور ماینند لري که نه او دې ځمکې له به مونږ ځو په دې باندې په ځمکې باندې به ځو ډېر پکې دننه لاړې که نه کې هرې ته لاړې د سندرو خپرونه ده لږ به بره بره داسې ګرځو که نه مونږ په ځمکه باندې ولې ګرځو نو په ځمکه مونږ ځکه ګرځو چې ځمکه نه وی نو بیا به انسان په اوبو ګرځي د اوبو سړی ډوبوي نو الله پاک د ځمکه یو څادر غوندې راستولی دی په دې باندې ځکه مونږ ګرځو چې په دې باندې انسان د تکبر او د عاجزۍ پته لګي دا خبره ستا صحیح ده سهیله بس خپرونه کې ما چاته د سوال جواب اوسه پرې نه دی خیلی تا ته ښیم ولې ته خپل کس یې ته زموږ خپل کس یې زما ملګری زما دوست دی صحیح ده او سوال چې کم دی هغه جواب دا دی چې زموږ پښتون صاحب راته دا ښوولی و ښه نو سوال جواب چې کم دی هغه دا دی چې موږ په اسمان باندې خو نشو ګرځېدی که نه او په ځمکه باندې به ګرځو که نه ولې نن سبا خو خلک چې ساینس ترقي کړې په اسمان کې هم خلکو اډې جوړې کړي دي نو ګرځېدی خو نشو که نه ولې نشي ګرځېدی ولې عجز نی نو پرواز خو نشو کولی که نه په ځمکه باندې خو به خود هم ګرځو نو بس دا خو د الله پاک ویش دی که نه انسان چې دنیا ته صحیح دی سوال جواب خو بالکل چې ستاسو صحیح دی پښتون صاحب ویلي بیا صحیح دی جی سندره دا ښکلې غوندې سندره ته وړاندې کوم چاته به ډالې کوې یاره زه خو ټولو پښتنو ته چې په دې دوبۍ کې څومره پښتانه دي زموږ وروڼه الله یې د ټولو مسافرو ثواب وکړي د خپل وطن او زما خو ټولو پښتنو وروڼو ته چې په لر دي او که بر دي که په هر ځای کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې او شمشاد ټلویزیون ګوري نو زه د ټولو پښتنو وروڼو ته زما د طرفه چې کومه ګانه خورشید صاحب په خپله خوښه باندې ډالۍ کوي هغه ټولو پښتنو ته زما د طرفه ډالۍ خاص او بالکل پښتون صاحب ته خو بالکل او چې پښتون صاحب په خاص توګه خو پښتون صاحب ته زما د طرفه دا ګانا استعمال کړي دیم په دې نه دی چې تاوان دی پکې ښه ښکلې سندره ده هیله د مینهوالو چې دا سندره به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي ولې چې دا سندره پښتون صاحب دپاره ده او ستاسو ټولو دپاره ده خوند ونه واخلئ قدرمن دوستانو دا زموږ نننۍ ورځې خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه هیله ده چې دا خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي په دې خپرونه کې چې موږ تاسو ته کومې سندرې وړاندې کړو ښکلې سندرې وي مزدارې سندرې وي هیله ده چې دا به هم ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوې وي زموږ د نننۍ خپرونې په هکله باندې که تاسو څه نیوکې څه وړاندیز لرئ نو زموږ د برېښنالیک ادرس په تاسو د تلویزیون په شیشه باندې درښکاري په دې باندې تاسو موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړئ موږ ته ووایئ چې دا خپرونه تاسو څونه زیاته خوښه شوه څه هم پکې خوښ شو او دغه ځای تاسو څونه خوښ شو چې کوم خپرونه موږ تاسو ته نن وړاندې کړه که نه دې په حوالې
سره مونږ ته ووایي څه چې پکې تاسو نه یو خوښ شوي هغه نه مونږ ته ووایي مونږ چې څونه کولی شو تر څو چې مونږ کولی شو مونږ په خپله خپرونه کې هغه اصلاحات راولو چې کم تاسو غواړئ چې څه شی تاسو غواړئ مونږ ته تاسو ویلی شي مونږ به پکې هماغسې کوو قدرمن دوستانو تر بله خپرونه پورې زه خورشید خان درنه خدای په اماني غوښتنه کوم په تلو تلو کې درته وایم چې زما لاس مات شو په تلو تلو کې درته وایم چې د یو موټي او غښتلي پښتنو په هیله خدای په امان